زمانه تاسو کړه جواب ورکوم زمانه تاسو کړه بخنه غواړم جواب ولا ورکوم دا هغه خلک دي دا هغه خلک دي چې غواړي چې لرو بر پښتنو کې روره جنگ واچي بي اتفاقي واچي د منافقت او شیطانت نه او رذالت نه بل کاری نشته دا دی یو او بل اته کاله مخکې زه په خبر ته درغلو زما تکلیف او د اعصاب د اختر شفیق ته درغلو تا کال ته الته یو الک مانه تاسو خو زما څنګه کې ناستو خو څوکۍ باندې ماته د کوم ځای د افغانستان ما و یو تاسو نو کوم مله وکړ و د تاسو افغانان مون سره ولې نه جوړیږي هغه ما ورته له یو تاسو نو کوم وکړم هغه ما تاسو کو زبطانو و یو وکړ ما تاسو د پنجابیان د پښتنو سره ولې نه جوړیږي نو مطلب زما دا د افغانستان کې چې د یو پارسیوان دي په د فارسی جبوي یو پښتو جبوي صحیح ده د پښتانه چې دي کنه پښتانه دا لرو بر پښتانه دي پښتنو سره چې مړیم کې کړه د پښتنو نه ناوړي او پارسیوانان چې دي هغه نه د افغانستان پښتانه خوخي نه د پاکستان د پاکستان د پنجابیان د پاکستان د پنجابیان چې مړیم کې کنه پاکستان پښتانه نه خوخي ولکه خوښي اصل په خپل چې کله په کلمه د تلاش کې د قرآن او تلاش کې دي او چې موږ مسلمانان دي خپل خبره دی وکړه کنه خپل خبره دی وکړه ګوره زه تاسو خبره کوم خبره صحیح ده هغه خلک چې په جرمني کې راوځي شوی دي هغه خلک په جرمني کې راوځي شوی دي هغه وګوره چې په فارسی ده پښتانه نه دي باچا دا خونزاده صاحب راغی راوي خېجه واکلان دي تو ګوره خبره جاري خونزاده صاحب تماري بس جوړ هغه چوزګاری بیا راځي وګدار باندې د جرمني کې چې دا کوم خلک راوځي د بزرګاو کې دا د سلک خلک نه ټول افغانيان صحیح درد دي لا دا ته چې وای کنه دا نفرت خوري دا ټول نو دا هم دغه وای چې دغه تاسو دا ټول دا به خبره کوم دا به ځلاګان دا مورتي ځلاګان وای صحیح ده ټیک ته بیا خو دا ټول افغانستان د خلک زما خیال دی چې دغه بهر چې څومره دي نو دا خو بیا ټول دغه بې غیرته قسم په خدای دا خلک دي کنه قسم په خدای په افغانستان کې امن ناغلی اصلو 15 کال کېږي امن ناغلی خلک د مجبورۍ نه تللي دي کنه کور کې حالات خراب شوی دي تللي دي مثال بار ملته دا غزه نو اوس आवाज کوي ولا موږ افغانستان کې حالات ډیر خراب او افغانستان کې د کمکل بچي افغانستان کې د حالات خراب نو په کور کې د حالات خراب او ټوټي د نو ورور وضعیت دی خراب او حالات خراب او ته د کور راوته د افغانستان نه خونه راوته ته د کور راوته ته د مور ویل چې زلا شګو روپې 3 روپې وګټه خپل ماشومان خپل پرانی ته 2 روپې راوته نو دې کې ته افغانستان ولې ملامت نو مطلب زما دا د هغه خلکو نه کله مکه وته ولې هغه خلک ورور کمکل شوی دي دا وی ټینشن اوټ دی رو ټینشن کار نه کوي نیمه ګنټه پس وګوره افغانستان پسې راځي نیمه ګنټه پس وګوره پاکستان پسې راځي هغه له 14 روپۍ ورکه کنه 2 روپۍ د سهار د تګړیږي تا به یو بل خبره مې تا کوله په امریکا کې نه په امریکا کې نجی اقبال دا به پروګرام کتلی کوم نه کتلی نجی اقبال سندره وای او دا موږ تاسو د پښتانه د ټاټ وای د بخنه غواړم د افغانستان پښتانه چې دي دا د پکتیا او د خوست دا څومره ډالر پیشین دي په ورځ باندې आवाज او شو 15000 ډالر کا 10000 ډالر پیشین دي دا 10000 ډالر یا 15000 ډالر د کور په کور باندې 200 ډالر را لګري و لکه دواګانی باندې تشه ځانې بچا ته په حلال روزي باندې دا پیسې وګټلې په حلال خپل لاسو باندې دا خبر چلته بس دا خبره دي د غارت او دغه لټکه خبره دی دا وکړه چې مونږه د پوزل پیسې او دلته د یو بل ته د ډایمنډ او دغه اخلو د کوینونو اخلو هغه ته لیکو د دې په ځای باندې چې زمونږ په علاقه کې ډېر غریبانان او ډېر یتیمانان او ډېر کونډې دي چې هغه ته لیکو کنه دا خپل کار دی چې سکه نشته خدای دې چې د ټول ته زموږ سره دغه کار خیر وکړه او دغه وایو زموږ د ملک خلاف ګوره زموږ د ملک خلاف نفرت خوروي زه ته خبر کوم در دې دا زموږ په دې ملک چې څومره لکه مطلب دا دی چې دلته د تاسو د پښتانه د دې ځای دا کم بې وقوفه دی کم د تاسو سره مرګري شوي دي دغه د تاسو د خبرو د لاسه زه په هغې باندې لعنت وایم او زه هغه سړي ته وایم چې لکه کم تاسو د ټول افغانیان د دې ملک اوچت کړ زه په هغې باندې لعنت وایم ګوره دا یو گاونډي ملک دی گاونډي هیواد دی پاکستان چې د افغانستان سره څومره ښه کړي والله بالله ګوسر په دنیا کې چا ښه کړي والله ګوره ته راشه که نه
دغلته د غزا نه خلک لرې کړل او امریکا ورته وایي راشي د مسلمان ملکونو ته وایي دا اکسپټ کوي هغه نه مني د سره اړو وایي موږ نه اخلو واحد پاکستان چې کله د افغانستان نه راوباسي د پاکستان اکسپټ کړي ګوره زه تا ته دا یو خبره کوم د دې پاکستان ډېر غټ احسانات دي او دې پاکستان ته هغه په څه نوم باندې خبره کوي وګل خانه وایي د پاکستان اخوندزاده ماما راغلی دی دغه وختي راسې ناست مشر د خیر دی زه له به نمبر ورکړم او تا خو هر ټایم ناست یو دلته صحیح ماما په خیر